پینیک اٹیک یا انزایټي اٹیک کم حساس خلک وي یا کم ځوانان وي، پیغلې وي، کم عمرې وي، دوی ته اکثر ډېر په اسانه باندې کېږي چې یا خو په رزلټ کې فیل شي، یا څه د غم خبر راشي एकदम، یا څه امید څه شي پسې تړلی هغه کار ونشي، نو انسان ته پینیک اټیک وشي. او د دې داسې علامات وي چې زړه یې درزیږي، یره پرې راشي او داسې حد پورې پرې یره راشي چې هغه وایي چې یا خو زه مړ کېږم یا بېهوشه کېږم یا ګډې وډې شروع کړي راوغورځېږي، نو دې ته پینیک اټیک ویلی شي. نو دا خو پکار ده چې د سایکیټریسټ سره او د سایکالوجست سره د دې سی بي ټیز وي، دوايانې وي، خو په هغه وخت کې څه کول پکار دي یا هغه ایمرجنسي صورت کې څه کول پکار دي، دې باره کې در سره په اسانو الفاظو کې یو څو خبرې کوم. او دا ځکه کوم چې یو څو ورځې مخکې مې یو وړه ماشومه چې د 22 سال عمر یو په او پی ډي کې ولیده، او یو مولا صاحب له بوتلې وه چې د باندې ګینې پیریان دي، هغې ته پینیک اټیک و او هغې ته به بار بار کېدو، چونکې څه خلک حساس وي، سنسیټیو وي، څه خلک یو د غم خبر یا یو مسله برداشت کولی شي، څه خلک یې نشي کولی. دا الله تعالی انسانان داسې جوړ کړي. نو دا څه ډرامه نه ده یا ګینې څه اکټینګ نه دی چې ګینې هغوی څه اکټینګ کوي یا ګینې په ځان په زور دا چل کوي. خو بهرحال هغه مولا صاحب ورته ویلي چې دا تاسو دلته ودروئ او زه به څه دم درود کوم او دا به دلته ولاړئ. هغې کې هغه ماشومه را پرېوتې وه، نو د هغې دا شاته کوپړۍ لګېدلې وه او بیا سي ټي سکین او دا کوپړۍ ماته شوې وه، نو په یو بل جنجال کې غریبه اخته شوې وه. نو په دې صورت کې څه کول پکار دي موږ له؟ ګورئ د ټول نه اول به داسې مریض سره د نرمۍ مظاهره وکړئ. دا دته به په نیګیټیو انداز باندې په منفي سوچ به دته نه ګورئ. که تاسو منفي سوچ سره دته ګورئ نو بس بیا خو خبره ختمه، خو د هغه علاج نه کېږي، نه تاسو د هغه کس سره بیا سنسیر یې. دا یو مسله ده، انسان ته راغلی وي، د هغې نه هغه راوباسل پکار وي، دا نه چې په هغې کې هغه نوره مچول پکار وي. نو داسې مریض چې کله دا مسله کېږي، دا خو به اول یا کېنوئ یا به سملوئ، ځکه چې په دې صورت کې انسان نظر سم نه لګي، سترګې پې تورې تورې کېږي، چکر پې راځي، سترګو ته بلیک آوټس کېږي، دا راغورځېدی شي، د کم اډوکې سر وغیره ماتېدی شي. نو دا به تاسو کېنوئ، دسته به ونیسئ یا به سملوئ، دله به خواږه څه ورکړئ، کو چینګم وي، کو ټافي وي، کو ببل وي، کو ګوړه وي، کو چیني وي، داسې شیز به ورکړئ. دې کې اکثر شوګر کمیدی شي. د هغې نه پس کو په خوله باندې هغه څه اخیستی شي، نو ډایرکټ به جوس وغیره یا سم مالګین اوبه داسې به څه ورکړئ، کو چې د بلډ پریشر کم شوي چې هغه هم زر تر زره ټیک شي. بیا د هغې نه پس یو څه داسې شیزونه دي، او دا زه د ساینس په رڼا کې وایم، د ځان نه وایم، چې هغه تاسو هغه کس به پخپله د ځان سره کوي، یا به تاسو هغه سره دا میسج زما شیر کوئ چې هغه داسې کوي، نو د هغه به د دې کولو سره به پام د هغه بدلیږي، یعنې د هغه به خیال بدلیږي. کوم شیز چې د هغه په مزغو باندې دې وخت کې سور دی او هغه یې پریشانه کړی دی، د هغه شیز نه به د هغه لږ مازغه ډایورټ کېږي، هغه به په بل شیز کې مصروفه کېږي، نو کېدای شي د اټیک نه به هغه راوځي. دا تاسو پخپله هم سرچ کولی شئ. څوک هم چې زما دا ویډیوز ګوري، نو دا تاسو پخپله هم دا شیز سرچ کولی شئ. دې ته 5 4 3 2 1 میتھډ وایي. د دې دا مطلب دی چې 15 هغه شیزونه چې دته په سترګو باندې په نظر باندې ښکاري، خپل ذهن کې به زر تر زره هغې ته وګوري او د هغې نومونه به واخلي. لکه زه اوس دې ځای کې ناست یم، نو ماته دا کرسۍ ښکاري، دا خپله جامه راته ښکاري، دا بوتل راته ښکاري، دا ریموټ پروت دی، دا زما لیپټاپ پروت دی. داسې 15 شیزونه زه ذهن کې وګورم چې دا ریموټ دی، دا لیپټاپ دی، دا کپړې دي، دا کرسۍ ده، دا زما موبایل دی، دا شیزونه. بیا د هغې نه پس چې هغه څه ټچ کولی شي، زر زر به هغه ټچ کړي او هغه به فیل کړي. دا به دا مریض پخپله کوي یا به ورته تاسو وایئ. لکه دا کرسۍ ما ټچ کړه، ومینې کلکه چې دا کرسۍ ده، دا زما لمن ده، دا زما ګړۍ ده، دا زما موبایل دی. داسې دې ته څلور به دا شیزونه زر تر زر څلور شیزونه به ټچ کړي، یعنې لاس به پې کېږي او ذهن کې به ووایي چې او دا ما ټچ کړه. دریم دا چې هغه څه اورېدی شي، لکه د مرغو چرچرار شو یا د ګاډي هارن شو بهر، یا ایون د خپل سا چې کوم دی دا اورېدل شي، دا به واوري او دا به هم ذهن کې کېږي چې او دا شیزونه زه اورم، زما هوش او حواس ټیک دی، ما واورېدل. بیا د هغې نه پس دو راشي. نو په دو کې دا دي چې کوم شیزونه هغه سمیل کولی شي، لکه پرفیوم دی یا سوپ دی، چای دی، پیپسي دی، یا داسې بل څه شیز دی چې هغه زه سمیل کولی شم، لکه بی کولی شم. او بیا اخري چې کوم شیزونه زه ټیسټ کولی شم، یو لکه یا ببل یا خواږه څه، ګوړه، چیني یا داسې څه. او بیا د هغې نه پس سا به هغه په باکس پیټر کې اخلي. د دې دا مطلب چې ذهن کې به هغه داسې یو باکس جوړوي، 4 سکندو کې به هغه سا اخلي، بیا به 4 سکنډه هغه سا ودري، بیا به 4 سکندو کې سا وباسي، او بیا به بیا 4 سکنډه سا ودري. دې ته 4 4 4 میتھډ وایي، او دا باکس میتھډ دی ته وایي. په دې طریقه بغیر د پینیک اټیک ته هغه وخت چې کم مسله شوي د هغې مرور هغه روزي، د هغه هوش او حواس په کار شروع کوي. دا ټول هر څه دې دپاره دي چې هغه خپل سینسز برقرار وساتي. لکه دا زموږ سینسز دي که نه، اورېدل، کتل، ټچ کول، سمیل کول، ټیسټ کول، دا شیزونه چې دا هغه استعمالي، نو هغه به واپس خپل سینسز ته راځي او د هغه پینیک اټیک نه به راوځي. او بیا چې یو ځل دا هغه ځان سره پخپله دا محنت شروع کړي یا نور خلک ورسره دا محنت کوي، نو بیا ورو ورو چې هغه ته کله هم دا پینیک اټیک کېږي، نو هغه به د یو نقصان نه بچ کېږي. لکه مطلب کو هغه ګاډی چلی،
نو هغه به کیدای شي سایډ ته ودرېږي خو هوش او حواس به خپل برقرار کړي. که هغه سویمینګ کوي یا چې ته اوبو سره خوا کړي نو د اوبو د غورځېدو نه به بچ کېږي. کو د اور سره خوا کې د اور د غورځېدو نه به بچ کېږي. کو داسې یو ځای کې ولاړ وي کیدای شي د درز نه او د هډوکي او د دغه د ماتېدو نه به بچ کېدای شي. نو تاسو کولی شئ چې دا پیغام د داسې خلکو سره شریک کړئ.